د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه د ترکیې مهم بیان. د ترکیې بهرنی چارو وزیر د طالبانو په اړه تازه څه ویلي دي. ډیره مهمه ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. په داسې حال کې چې طالبانو کابل او ټول افغانستان په خپله ولکه کې راوستی دی، خو دوی بیا هم تر اوسه په افغانستان کې خپل رسمي حکومت نه دی اعلان کړی. طالب مشران وایي چې په دې اړوند د ټولو لوریو سره خبرې اترې روانې دي او زر به په دې هکله یوه پریکړه وشي. دا چې د 100 کلونو وروسته طالبانو په افغانستان کې نظامي بریا خپله کړه، اوس نو تر ټولو زیات تشویش د نړیوال مشروعیت په هکله دی. تېره ورځ د چین، پاکستان او سعودي عربستان بیانونه راغلل. تازه اوس په دې اړوند د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو هم یو بیان خپور کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼې کې ویلي دي چې د طالبانو له لوري تر اوسه ورکول شوي پیغامونه مثبت دي. د زیاته کړې ده چې دوی حالات له نږدې څاري او د ټولو لوریو سره یې خبرې روانې کړي دي. دا چې ترکیه په سیمه کې یو قوي هیواد دی او په نورو هیوادونو په ځانګړي ډول په اسلامي او هغه هیوادونو چې په قوم ترک دي ژور اغیز لري، نو د طالبانو لپاره د دوی له لوري په رسمیت پیژندل ډیر زیات مهم دي. طالبانو هم بار په دې ټینګار کړی دی چې د ترکیې سره دوستانه او د ورورګلوۍ اړیکې غواړي. تر ترکیې وړاندې چین هم اعلان کړی و چې د طالبانو سره دوستانه اړیکې پاللو ته تیار دی، خو د طالبانو څخه یې غوښتي و چې واک په سوله ییز ډول ترلاسه کړي او په عین حال کې داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خپل ځان وویني. تر دې وړاندې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې چین هیواد اعلان کړی دی چې که طالبان په افغانستان کې واکمن شي نو دوی به په رسمیت وپیژني. پاکستان هم تېره ورځ اعلان وکړ چې وخت یې راشي نو طالبان به په رسمیت وپیژني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا ونه ویل چې دا وخت به کله وي، خو همدا اوس اسلام آباد د طالبانو د تښتېدلو مخالفینو کوربه دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.